سلامونه وخت مو په خیر لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ ولایتي ادارې له لوري د دغه ولایت نرنګ ولسوالۍ کې وروستیو پیښو له امله زیانمنه شویو کورنیو سره نغدي مرستو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي کونړ کې 920 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې او د لا پراختیا لپاره یې هڅې دوام لري. کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا د بیلابیلو ولسوالیو 150 اړمنو کورنیو سره د وړو وریجو او کمپلو مرسته ترسره شوه. د کونړ ولایت مقام په همکارۍ د ټولګټو چارو ریاست لخوا ناړۍ ولسوالۍ کې 60 کیلومتره سړک د سیلابي رطوباتو څخه پاک شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ په فقیرآباد او شګې کلیو کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د 2 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د کابل سروبي د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا تولید پروژې پرانیستي مراسمو کې وویل چې دغه ډول پروژې به زموږ هیواد د برېښنا له اړخه پر ځان بسیا کړي. تخار ولایت کې سباندې 50 میلیونه افغانیو په لګښت د آمو سیند د سواحلو د بیړنیو او بنسټیزو تحکیماتو پروژو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. کندوز ولایت د بهرنیو چارو ریاست مسؤلین وایي د روان کال په اوږدو کې دغه ولایت ته شاوخوا 200 بهرني سیلانیانو تګ راتګ کړی دی.